سلامونه ملګرو، زه ریحان یم. تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ملګرو درته دغه طریقه ښیم چې هغه کسان چې د امریکا ډي وي لاټري سکرین شاټ یې ورک شوی وي یا کمیونیکیشن کوډ یې ورک شوی وي، هغه طریقه درته ښیم چې هغه تاسو څنګه پیدا کولی شئ، یعنې خپل بخت څنګه دوباره کتلی شئ. یعنې که کوم سکرین شاټ در څخه ورک شوی وي هیڅ د تشویش خبره هم نه ده. نو ملګرو هغو کسانو ته دغه ویډیو ور ولېږئ چې هغو څخه دغه سکرین شاټ یعنې ډي وي لاټري ثبتنامې چې کړی وي یا سکرین شاټ ورڅخه ورک شوی وي یا کمیونیکیشن کوډ ورڅخه ورک شوی وي، دغه ویډیو ورته شیر کړئ ملګرو. د نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغه ورڅخه ګټه واخلي. نو ملګرو د هغې لپاره تاسو دغه لینک دی، دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. کله مې چې ورباندې کلیک وکړو نو تاسو به کروم براوزر ته بځئ. کروم براوزر به راخلاص کړئ ملګرو. کله مې چې راخلاص کړو ملګرو یوه صفحه بله درته راخلاصوي. نو ملګرو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته در سره لایک ورکړئ، ویډیو حتما د نورو کسانو سره شیر کړئ. ملګرو دلته به تاسو دغه چیک بټن باندې کلیک وکړئ. کله مې چې پر همدغه بټن باندې کلیک وکړو نو ملګرو لږ ورته منتظر شئ. هیڅ د تشویش خبره نه ده چې ما څخه یا کمیونیکیشن کوډ ورک شوی دی یا سکرین شاټ ورک شوی دی. نو ملګرو دلته بیا تاسو راشئ، دغه بټن باندې به کلیک وکړئ، کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دا بټن باندې کلیک وکړو دلته ملګرو تاسو ته دغه صفحه درکوي. صحیح ده ملګرو، دا ځکه فورګیټ نمبر یې درکړی دی، پر همدغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دغه کلیک وکړو ملګرو دلته تاسو ته بله صفحه درکوي. دلته ملګرو تاسو ته دا ډول صفحه درکوي، یعنې 2025 کال به تاسو نه ورته انتخابوئ. دلته به 2004 کال ورته انتخاب کړئ ملګرو. 2026 کال به ورته انتخاب کړئ ملګرو. دلته به خپل لاس نیم چې کوم تاسو ثبت نام کول هلته در څخه لاس نیم غوښتی وي هغه لاس نیم به ورکړئ، فرست نیم به ورکړئ، خپل نوم به ورکړئ او داسې میډل نیم چې نه ورکړئ دا خانه به ورته ډکه کړئ. که فرست نیم نه ورکوئ دا خانه به ورته ډکه کړئ. دلته ملګرو چې کوم زیږېدو نیټه دې ورکړې وي، کوم څه کې د تا ثبت نوم کوله هغه دې کې تا څخه کال غوښتی، یعنې کمپیوټري تذکره کې در سره شته، د زیږېدو نیټه به ورکړئ، داسې کې به ورځ ورکړئ او داسې کې به میاشت ورکړئ. داسې کې به هغه ایمیل ورکړئ چې تا ایمیل ورکړی و، هغلته ایمیل در څخه وخت ایمیل چې دې ورکړو نو ملګرو دلته به تاسو دغه کوډ ورکړئ. کله مې چې کوډ ورکړو سبمیټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې سبمیټ بټن باندې کلیک وکړو تاسو ته ډایرکټ همدغه طریقه درته ښایي چې تاسو کامیاب شوی یا نه یې کامیاب شوی. که کامیاب شوی وی درته لیکي چې یو هاو بین سلیکټډ، یعنې ته کامیاب شوی، او که نه وي کامیاب شوی درته لیکي چې یو هاو بین ناټ سلیکټډ، تاسو نه یې کامیاب شوي. او که چېرته کامیاب شوی تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ چې زه کامیاب شوی، درته نوره سټپ بای سټپ مکمله طریقه نوره درښایم. او که نه وي کامیاب شوی بیا هم په کمنټ کې راته وایئ چې نه یم کامیاب شوی، چې تاسو بخت زه وګورم چې څوک کامیاب شوی دی او څوک نه وي کامیاب شوی. نو ملګرو په کمنټ کې حتما راته دغه جمله ولیکئ، یعنې راته یې پاس کړئ چې یا کامیاب یا ناکامیاب. نو ملګرو همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې طریقه کار وکړئ. ملګرو تاسو خپل بخت وازمئ، او که 2025 تاسو انتخاب کړو نو بیا درته ښه کار نه کوي. دلته به تاسو حتما 2026 انتخابوئ چې دغه کار درته وکړي. او که چېرته کار ونه کړو تاسو 2025 لاټري لرئ هغه ته بیا 2025 انتخاب کړئ ملګرو. صحیح ده ملګرو، نو په کمنټ کې حتما راته ولیکئ چې یا پاس یا نه پاس. او ملګرو دغه ویډیو نور ملګرو سره حتما شیر کړئ. که ویډیو مو خوښوي ویډیو در سره لایک او چینل مې نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې ښې چارې، مننه.